په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. هیلهمند یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې ښځې او خاوند ته د یو بل ټول بدن لیدل جایز دي. په دې کې کومه ګناه نشته ده، خو بې ضرورته کتل ښه نه دي. ام المؤمنین عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها بیان کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستر نه دی لیدلی او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې زما ستر لیدلی. د جماع یو مهم ادب دا هم دی، کله چې دواړو ته د فارغېدو اطمینان ونه شي، بیلیږي به نه. د ښځې نه د فارغېدو سره د سړي لومړی جدا کېدل هم د صحت له اعتباره ضرري ښودل شوي دي. د فراغت د خلاصېدو یو علامه دا هم ده چې د ښځې کلکه نیونه چې د شهوت په حالت کې وي ختمه شي او په بدن کې یو ډول سستوالی راشي. په عامه توګه داسې کېږي چې سړی ژر فارغ شي او د ښځې فراغت نه کېږي، نو له دې امله د ښځې فطري طبیعت سوړ وي، ځکه چې د هغې جنسي غړی پټ وي، نو په انزال کې ډېر وخت لګي او سړی ګرم طبیعت لري او د هغه غړي هم څرګند او بهر دی، نو ځکه ژر فارغېږي. په هر حال څرنګه چې سړی فارغ شي، همدغه شان دی د ښځې فارغېدو پورې د یو ځایوالي حالت برقراره وساتي او دواړه د سکون او فراغت اهمې نښې دا دي چې د کړنې نه وروسته دواړو ته په سکون سره خوب راشي. خو که د ښځې سیرابي نه وي شوي او په دې حال کې ترې سړی جدا شي، نو د ښځې په زړه کې د تسکین نه کېدو له امله به د محبت پر ځای نفرت پیدا شي، او که په هر ځل همداسې وکول شي او دا بې پامي روانه وي، نو خطره ده چې ښځه به د خپل خواهش د پوره کولو لپاره کومه بله لاره چاره ولټوي. دلته یوه بله ډېره منکره، قبیحه او ناخوښه خبره هم ده چې د هغه لیکل مې زړه نه غواړي، خو فیشن پرستو کې اوس عامه او جاري ده، نو ځکه یې قباحت او خرابوالی بیانول ضروري او اړتیا زیاته بولم. هغه دا چې سړی خپل مخصوص غړی د ښځې په خوله کې ورکول او ښځایروي، دا ډېر ناوړه او قبیح او منکر عمل دی. په شریعت کې د دې هېڅ ګنجایش نشته دی. همدغه شان سړی د ښځې شرمځای ښکلوي یا څټي، دا هم ناروا، بېکاره او ناولی عمل دی. هر نارینه او ښځینه دې له داسې کار ځان وساتي. نو په اسلام کې د دې فعل ګنجایش نشته دی او نه په انسانیت کې د داسې کار اجازت ورکول کېږي. دوستانو، که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، تر څو زموږ نوې او راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ.